دا یوې خور سوال کړی دی چې زما خاوند مړ شوی دی نو آیا زه دا عدت د مور پلار په کور کې تېرولی شم او که نه؟ الجواب په ښځه باندې دا واجب دی چې خاوند یې مړ شي نو دا به عدت تېروي 4 میاشتې 10 ورځې او دا به تېروي د خاوند په کور کې لازم دی چې د خاوند په کور کې به یې تېروي الا لعذر شرعي هم که شرعي عذر یې نو بیا د خاوند د کور نه تللی شي و شرعي عذر څه دی هسې مثال به ذکر کړو لکه اوس داسې چې یو سړی په یو کور کې اوسېږي هغه کور د هغه خپل نه دی کرایي کور دی او دی مړ شو او کرایي څه شوه ختمه شو او دا ښځه خو کرایي نه شي ورکولی او زه ځم مور پلار کور ته تللی شي که نه شي تللی تللی شي عذر دی یا یو ښځه ده یوازې د خاوند په کور کې ده یریږي علاقه بد امنه ده یوازې ده یا څوک یې د خدمت نشتي نو داسې حالاتو کې هم ده د مور پلار کور ته تللی شي په دې کې څه حرج نشته حاصل د خبرې دا دی چې شرعي عذر پکار دی او چې شرعي عذر نه وي نو بیا زنانه د خاوند د کور نه نشي وتی والله اعلم